مینوالو یو پیغام د سره نشر کوم. اوس پر سید حمید لوړه باندې په 100 افغانان ورونه چې زموږ ورونه دي له افغانستانه راځي دلته شوه کړي وله د اف سي له لوري د ملیشیا له لوري کور یې ودان ملګري ورغلي ور خلاص کړي وله. نو پابند رزمي هم خواست ورته وکړي. اوس بیا خواست ورته کوم افغانستان والا زموږ ورونه دي چې تی راوړي دې خواته راځي مه راځئ دورې کراچي له ځئ. اوس حالت کاروایي ډېر تیز روانې له حکومت له لوري نیسي مې اسناد در سره نه وي زیرهیي مې پر حب چوکۍ مې شوه کوي پر کوسټګارډ مې شوه کوي بېعزتي در رسېستې بېعزتي زموږ بېعزتي در نه سو برداشتوای. زنان هم پکې سته نارینه هم پکې سته ماشومان هم پکې سته. پرون ورځ ما له زنانه راله ځوانه ښځه وه دوې لوڼې یو زوی یې ورک ولو چې د دې سره ډېر ظلم بربریت هم سوی ولو. هغه ځای ما په ویډیو کې نو سره راوستی دی خور ده د هغې لاسونه چې د دې سره کوم وهل ترټل د دې سره سوي ول د دې بیا خلکو پسې شکولي وله د لغړیانو په نامه یې پیسې جن اخیستې وې. زما سره ثبوت پروت دی چې زما سره پیسې هم واخیستلې ول دوی در هاړه وو پسې ورک سول بیا نه معلومېده. الحمدلله هغه بیا پیدا سولله په ډېر زره ترقۍ پیدا سول. دا هر وخت ډیلي دا کیسې دي. اوس هم 2 کسه ناست وله چې هغه ول زموږ راوښتلو زموږ څه مطلب کوچنیان ورک سوي دي چې دورې ځو نیول کېږي. 2-3 نور واتساپ راته وکړي چې زموږ نن 4مه 5مه ده ورونه و پلار خویندې ګردې ورکې دي مال دورې به نیول سوي چې پوښتنه مې وکړله هغه دورې په کراچي کې نیول سوي دي. هلته اوس کاروایي ډېره تیزه روانه ده. نو خواست ته کومه چې مه راځئ مه راځئ تر څو دا کیسه نه وي ټنډه سوې. دلته حالات ډېر سره خراب دي په دې سره خراب دي چې د مهاجر په نامه د افغان ورور په نامه یو هم نه پرېږدي. قسم په خدای که یو جمله چې که د ګړنګ سیغونه چې که سید حمید لوړه کې که هره علاقه کې نه پرېږدي راشوکۍ یې بیایي شکونه جن کوي تذلیل ورسوي بېعزته کوي یې که خویندې دي که میندې دي که سپین ږیرې دي که سیاسرې دي ګرده کوي. موږ دا لیدی نه سو. دلته بیا پر شیندې د لغړې په نامه باندې هلته چې نه پرېږدي وی تر ټلو دغه ورته ورکړي دوی ورته وایي موږ یې درړو 4-5 زر در مخه جون واخلي خلک هم به راله تیله کړي ورکې کړي پیسې هم جون واخلي. د دې دا زنانې برای چې دا راغلې وه هغې ویله ول زه په دا یخه سایه کې کښېنم تمنا وه خو د دا منا 800 روپۍ له راسه واخېستې د کوډلۍ کې کښېنم 800 له راسه واخېستې. دغه انسانیت سو دغه مسلمانۍ ته راورسېدلو دا د خپلې علاقې خلک 200 ته څه ګیله کوي. نو دوی ته موږ وایو پر دوی غږو چې مه راځئ مه راځئ که هر څه به سوي یاست که ناجوړه سوه خدای ته کښېنئ تر څو چې حالات نه سره برابر سوي دلې مه راځئ. دا پیغام لازمي د سره نشر کړي. دغه کیسې ووینم دا خلک راسي دا پیغام د سره نشر کړم. نو هغه خور ما نه مناسبه وبوله چې زه پر سکرین راولم بیخي مطلب د دې لاسونه د دې بیا د مې چې کوم ځای وهل سوي و هغه ما پر سکرین نه سو راوستی نامناسب مې بلله. نو پیغام د سره شیر کړي خامخا سره شیر کړي چې مه راځئ مه راځئ مه راځئ بېعزته کېږي بېعزته کېږي دلته مې نه پرېږدي چې هر څو اسناد در سره یې نه مې پرېږدي. زموږ دغه په وس کېږي چې موږ دې ته اواز در ورسو. ډېره مننه.